درې افغان لوبغاړي د پاکستان لیګ لپاره په معتبره کټګورۍ کې وړاندې کیږي چې ملګرو دغه به کوم درې افغان لوبغاړي وي چې د پاکستان په سوپر لیګ یا PSL کې به ولوبیږي نو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. د پاکستان سوپر لیګ لپاره درې افغان لوبغاړي په پلانټینیوم کټګورۍ کې بولۍ ته وړاندې کیږي. محمد نبی، رشید خان او مجیب الرحمن هغه لوبغاړي دي چې د PSL بولۍ ته په 28 بهرنیو لوبغاړو په ګډون وړاندې شي. د پاکستان سوپر لیګ بولۍ چې د ډسمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره کیږي په 5 کټګوریو کې ورته لوبغاړي وړاندې کیږي. د ټولو کټګوریو د لوبغاړو نوملړ به د روانې میاشتې تر 21 منټې وړاندې اعلان شي. لا تر اوسه د سرو زرو، سپینو زرو، الماسو او ایمرجنګ کټګوریو لوبغاړو لیست نه دی اعلان شوی. دا بولۍ د 2020 زیږدیز کال پاکستان سوپر لیګ لپاره د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره کیږي. د پلاټینوم په کټګورۍ کې د نړۍ معتبر لوبغاړي انتخاب شوي دي. د افغانستان څخه مجیب الرحمن، محمد نبی او رشید خان، د استرالیا څخه کریسټن کریسلاین او بینن کیټینګ، د انګلستان څخه معین علي، عادل رشید، الکس هیرس، هیریګرین، ګریس جوردن، لیم پلینګ او جیسن رای، د نیپال څخه سنډیپ لامینچ او نیوزیلند څخه کویلین منرو، د سویلي افریقا څخه هاشم املا، کولین انګرام، ډیلسټین، ریلی ریسو، جی پی ډومن او عمران طاهر. د سریلانکا څخه هم انجلو میتیوز او پریرا. همداشان د ویسټ انډیز څخه کارلوس بیټروایټ، ډیون براو، ایوین لویس، سونیل نارین او کیرن پولارد شامل دي. هره لوبډله کولی شي د 15 څخه تر 18 لوبغاړي رانیسي او هره لوبډله کولی شي د تیر پړاو 8 لوبغاړي د ځان سره وساتي. یوازې په پیل ټیم کټګورۍ کې 3 افغان لوبغاړي کټګورۍ ته وړاندې کیږي چې د پاتې 4 کټګورۍ لیست کې به هم ډېر شمېر افغانان لوبغاړي موجود وي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان کرکټ بورډ به خپلو لوبغاړو ته په پاکستان لیګ کې د لوبېدو اجازه ورکړي او که یا